د پروګرام په دې برخه کې اوس خبرې راټولول کېږي چې راشي او یا صاحب خپل مقاله او خبرې راټولول. داسې یو شخصیت په داسې مشرانو باندې کله چې موږ وغواړو چې خپل شخصیتونه وستایو او درناوی یې وکړو او یا خپل راتلونکي نسل ته خپل کلتور او مذهب انتقال کړو نو په دې وخت کې یو ټولنیز خوځښت ته ضرورت پېښېږي. دا خبره صحیح ده چې همدغه کار په شخصي یعنې فردي ډول هم ترسره کېدای شي، خو که دا فعالیت د یوې ټولنې په چوکاټ کې وي یعنې په ټولنیز ډول وي نو ډېر به ښه او مؤثر وي. نو په دې اساس کلتوري ټولنې د انسانانو په ژوند کې ډېر مهم رول لري، همدارنګه په دوهم قدم کې کلتوري فعالیتونو ته هم ضرورت لري. مرګ ځان ته دا نه چې د انسان د وجود څخه روح ولاړ شي او جسد پاتې شي، بلکې کله چې د یو انسان یا قوم څخه کلتور او مذهب ولاړ شي او یا ترې واخیستل شي هغه هم په مړو شمېرل کېږي. چې ښه بېلګه یې په هند کې پښتانه کوم چې زموږ د مشرانو سره هلته ولاړ او هلته مېشت شو، هغې خپله ژبه او کلتور د لاسه ورکړ او هغې ته صرف دا پاتې دي چې زموږ نیکونه پښتانه وو. موږ او تاسې هم په داسې یو محیط کې قرار لرو چې دغه محیط کلتور او مذهب زموږ د عنعنې او مذهب نسل نه بلکې توپیر لري. نو کېدای شي چې زموږ راتلونکی د محیط د تاثیر په اساس په آینده کې د لاسه ورکړي. بله یوه ښه بېلګه یې په آلمان کې ترکان دي چې منظمې کلتوري ټولنې لري، 40 کاله کېږي یا له دې څخه زیات خپل کلتور یې په ښه ډول دلته ساتلی او پاللی دی. په همدې اساس د کونړ ځوانانو ته په دې محیط کې د یو کلتوري ټولنې د جوړېدو احساس پیدا شو او د کونړ د ځوانانو په نامه یې یوه ټولنه جوړه کړه چې هدف او موخه یې د خپل مذهب او کلتور ساتل، د خپل قوم د اتفاق لپاره کار کول او د خپلو شخصیتونو ستایل. په همدې خاطر یې د ځوانانو لپاره ښوونځي جوړ کړل چې د هغې د ښوونې لپاره داسې سپېڅلي او پاک خلک بې له کوم امتیاز راوړاندې شول چې تر اوسه د دغه ښوونځیو ښوونه پر مخ بیایي واقعا چې د درناوي او ستاینې وړ دي. د ځوانانو لپاره یې د مخدره موادو سیمینار او وروسته د کونړ سیند مشاعره د همدې ټولنې په نوښت جوړه شوه، لکه څنګه چې په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو نومونو مشاعرې جوړېږي. زموږ د کونړ ځوان او نن یې د دروند مشر یار صاحب د شخصیت د ستاینې په خاطر دغه ماښامیه جوړ کړ چې د خپلو مشرانو درناوی، عزت او ستاینه زموږ د ټولنې د اهدافو څخه دي او دا به همداسې دوام لري. په آخر کې وایم زموږ او ستاسې ترمنځ به د نظرونو اختلاف موجود وي، خو هغه شیان چې زموږ او ستاسې ترمنځ شریک دي چې هغه عبارت له مذهب، کلتور، د خپل قوم اتفاق دپاره کار کول او د خپلو مشرانو درناوی او ستاینه ده. راځئ چې د دې دپاره په شریکه کار وکړو او هر هغه څوک چې د دې هدفونو دپاره کار کوي ملاتړ او حمایه یې وکړو. د خدای جل شانه په نیز به هم سپېڅلي یو او هم به خپل راتلونکي نسل ته ډېر خدمت کړی وي. ستاسې د توجه نه